استاد کله چې کاندیدانو ترمنځ اختلاف راغی یو کاندید بایکاټ وکړو کمیسیونې سرکونو ته وتل او د مظاهرو قسمه خبرې شللې جان کیری په ډېر تم طرف راغی دواړه کاندیدان سره ودرول اشتي کړل دویم ځل بیا هم دغه سره راغی او یو مشترکه اعلامیه په دې کاندیدانو امضا کړله هغه کاندیدان چې نه رئیس جمهور نه اچا ونشل کوله کینی سره د سره کېنول وسم هر ورځ سفارت کې غونډه کیږي خو وضعیت نه ښکاري وس حل لاره خو داسې یو توافق چې د اساسي قانون او د دیموکراتیکي اصول خلاف دا خو حل لاره نه ده حل لاره خو دا ده چې چا چې ګټلي هغه ته د ګټونکي حق ورکړي او چا چې بایلود دی هغه باندې ومني چې دا بایلود ده نو امریکا د کرخه نه خواته ترهګرۍ مراکز د منځ نه شوړل 500 باندې ودلی وي په افغانستان باندې وریدونکو راکټونو مخه نشي نیولای د القاعده مخه نشي نیولای د طالب مخه نشي نیولای او بل اخره په افغانستان کې د سیاسي ثبات سره مرسته نشي کولای په هغه پروسه کې چې په ډیر تم طلاق مداخله شروع کړله هغه بس د یو توافق باندې ختميږي چې سړی راندې څونو مرته ورکی نور خبرې پرې د امریکا حیثیت څنګه ده یعنی امریکا رښتیا هم دغه کمزوري هیواد دی یو ستر قدرت څنګه خسته امریکا د شي یعنی ضعیف هیواد نه دی چې دا کارونه قصدن نه د نشي کېدلی بلکې ما مخکې ویل دا یو سناریو ده کوم کار په خپل کوي نور کارونه په نورو کوي امریکا په افغانستان کې پرته له ډیرو مهمو چارواکو نه داسې پوځ لري ملکي پوځ چې هغه په زرګونو دی هغه د همدې کاندیدانو تر شاوخوا ولاړ دي او دواړو کاندیدانو ترمنځ هغوی ګرځي راګرځي کومه برنامه چې جان کیری مثلا په خپله وړاندې کوي هغه په خپله وړاندې کوي نورو ته سپاري او دا د سناریو خپل همداسې یعنی طبیعي لاره ده چې یو اړخ بې داسې وي بل بې داسې وي تر څو آخره پورې دوی دې ته ورسوي چې موږ په هېڅ صورت سره جوړېدونکي نه یو او امریکا یا دلته چې په ار کې کوم خل ناسي کوم حلقې ناسي هغوی هم دا غواړي چې داسې یو طرحه رامنځته کړي چې د دوو پیشوګانو جنګ کې د دوو مرغیو جنګ پیشو ګټه وکړي یعنی زه فکر کوم چې دا یو داسې برنامه دا پیشو امریکا ده دا پیشو د امریکا په تبع منل شوي خلک چې په آینده کې د هغوی په لاس باندې د افغانستان حکومت اداره کول غواړي دا خلک ما وویل چې د دواړو کاندیدانو ترمنځ شتون لري او هغوی ته همداسې برنامې ورکول کېږي چې که یو کاندید سره دوی لږ مخکې لاړه او لږ تقریبا د حل په لوري باندې خبره نږدې شوه بل طرف بیا سمه واره بیا داسې معنی یو خنډ اچوي چې هغه بېرته ټولې کارونه د منځه وړي نو زه دا فکر نه کوم سناریو سره سم امریکا اسلامي ولسونو ته په ځانګړې توګه او هغه هیوادونه چې د استعمار نه د ښکېلاک نه نوي ازاد شوي د هغوی لپاره په عامه توګه داسې حکومت نه غواړي چې هغه د خپلواکۍ او د خپل اکتفا او خپل کفایي په خودکفایي په لور باندې بوسي هغوی تل داسې ساتي چې په هره معنا باندې کله سنډلې شي سنډي مهم ټکي ته اشاره وکړه استاد منګه انتخابات نشو ترسره کوله منګه کم توافق ته نشو رسیدلی منګه په خپل افغانان په خپل منځ کې نشو کولای امریکا به راځي موږ سوله به موږ ته راولي امریکا به راځي انتخابات به موږ ته ترسره کوي دا کوم یعنی ملت ته پیغام څه دی افغانانو ته او زموږ په روان باندې د دې تاثیر څه دی تقریبا د افغانستان د ولس له نیمې څخه زیات بلکې زه به وایم چې ډېر کم خلک به وي چې د هغه د امریکا په عزایمو باندې نه وپوهي او هغه خلک چې د امریکا په ولسواکۍ باندې لږ ګډېدل او لږ یې دې ته هیلې درلودلې اوس هغه هم ډېره ګټه سلنه په دې باندې پوه شوه چې امریکا نه په اسلامي ولسونو کې ولسواکي غواړي او نه د خلکو په انتخاب باندې راغلی حکومت غواړي تاسو د امریکا عزایم په نورو هیوادونو کې وګورئ په مصر کې مثلا د موروثي حکومت په لوی لاس د ولسواکۍ لار نه راغلی حکومت چاپه نه شو په تونس کې د ولسواکۍ په لار باندې راغلی حکومت او د ولسواکۍ د لار نه راغلی حکومت څوم زره وګوښلی شو تر دې پورې چې راشد الغنوشي خپلو مخالفینو ته ډېر تنازل وکړ او هغوی په واک کې شریک کړل همدارنګې په ترکیه کې د طیب اردوغان حکومت څومره پلانونه ورته جوړ شو د ګیزي پارک کوم خاص پارک چې په هغې توطیه ورته جوړه شوه د هغې نه بعد د وزیر اعظم د مالي خوردبت توطیه ورته جوړه شوه او اوس په دې اخر کې بیا د اقلیتونو مسله ورته راوچته شوې ده تر څو دغه حکومت د ولسواکۍ لار ناغلی دا هم چپه کړي امریکا په هیڅ اسلامي هیواد کې
او په هیڅ هغه هیواد کې چې هغه د زبرځواکونو جخ په وګن نه وړي په تاریخ کې نه وړي مجموعاً کوي نو امریکا غواړي چې افغانستان سیاسي بې ثباتۍ خواته لاړ شي یو کمزور او ضعیف حکومتي د څه لپاره د حکومت غواړي چې هغه هر څه غواړي هغه په وکړي کبل پر مثلا موږ دغه انتخاباتو کې هر څوک چې ګټون کې ووسی هغه ډاکټر صاحب اشرف غنی ووسی یا ډاکټر صاحب عبد الله ووسی او هغه د انتخاباتو لار نه د افغانستان ولس یو منتخب حکومت په توګه باندې ومني نو دا حکومت په نړیوال اعتبار به هم سترګې به سرې کوي او وي به د افغانستان د ملت په اراده باندې راغلی او هغه په افغانستان په ولس کې هم که څوک داسې حلقې موجودې اوسي چې هغه د پردیو په اشاره باندې دغه حکومت ګواښي لکه په اسلامي حکومتونو کې چې ګواښي هغوی ته به زه د ولسواکۍ له لار نه راغلم اوس خو دا حکومت چې راځي وایي چې د کچکول د لار نه راغلی حکومت یو ته به وایي چې ته خو راپرځولی وې دا ما اوچت کړې بل ته وایي چې ته خو ما په دې کار کې چا بل ته راټینګ کړم بل ته راټینګ کړم نو اوس به دا دواړه هغه څه کوي چې کوم چې امریکا غواړي نو زه دا په دې عقیده باندې ما چې هر نسخه چې امریکایان لکه مخکې تاسو انجنیر سره سوال وکړ امریکا دغه پروسه د دې لپاره په کار وړي چې د رورابکر پروژې پاینده کې دوامداره یعنی تنده ورته ووسي هغه چې د پروژې چې د منځنۍ نظام لپاره دي منځنۍ ختیځ نه نیولې تر منځنۍ اسیا پورې ټول لپاره اوس پلانونه جوړ دي نو دغه چې د تاسو مخکې پوښتنه وکړه د انجنیر صاحب نه چې آیا نور طرحې همداسې موجودې وو هغه طرحې چې د امریکا سره دي هغه دا دي چې امریکا صرف اذان کول غواړي چې موږ په تاسو باندې بیا هم دا غږ وکړ چې تاسو ملي وحدت حکومت جوړ کړئ ګنې هغه څه چې موږ کول غواړو هغه زموږ طبیعي لاره په هغې بزو او هغې لپاره د رورابکر راتګ او ځینې خلک کېنولو په افغانستان کې د یو جهاد د لوی قربانۍ نه بعد افغانستان په داسې یو غلطو قدمونو باندې روانول دا خو د امریکا او د ټولو زبرځواکونو خوښه ده او د همدې لپاره هغوی وایي چې دا یو اخري اذان دی چې که په ملي وحدت حکومت باندې جوړ او په حال کې ملي وحدت حکومت هم د افغانستان لپاره ثبات نشي ورکولی ځکه دا کله عقل مني ملي وحدت نه دی که نه یعنی دا لکه مخکې چې جوادي صاحب ویلي ملي وحدت اصلا معمولا یا په داسې وخت کې راځي چې په یو هیواد کې دوه متحاربې ډلې داسې حد ته ورسېږي چې یو بل تباه کوي نو بیا د دوی ترمنځ داسې حکومت رامنځته کېږي چې هم متحاربې ډلې پکې شریکې اوسي او هم نور خلک پکې شریک اوسي او که په یو ورثباته ملک کې ملي حکومت راځي نو هغې معنا ده چې انتخابات د لارې ملي حکومتونه نه کېږي نو د هغوی لپاره د ټولو ګوندونو ترمنځ ملي وحدت حکومتونه د جګړې او بحران نه وروسته حالت کې رامنځته کېږي چې انتخابات ته زمینه مساعده کړي دا خو ملي حکومت نه دی چې د انتخاباتو په نتیجه کې ملي وحدت دا ملي حکومت نه دی دا خو ائتلافي حکومت دی خو داسې حکومت چې تاسو خپله قضاوت وکړئ چې د افغانستان اساسي قانون کې تاسو وګورئ چې د وزارت خانو نه پرته د سرې میاشتې ریاست هم انتخابي راځي ځکه د افغانستان په اساسي قانون کې راځي د لوی څارنوال پوست هم باید اعتماد رایه والي نو ته چې د اجرایه پوست لپاره دومره واکونه ورکوي چې د جمهور د تره زوی جوړوي هغه د افغانستان په اساسي قانون کې ذکر سره دی نه نو دا څنګه د یو حکومت لپاره دوه سرونه ایجادول او بیا که دا اوس پیل دوی په توافق کې په عملي قدم کې به دوی د حکومت د 15 کاله دوره به دوی څنګه تیروي چې دوی تر اوسه پورې په یو نظریاتي دا پښتنه به د جوادي صاحب نو په یو تیرو توافق باندې سره سره ونه رسېدل چې دا ورسېدل چې دا عملي ګامونه وچې چې دا وزارت خانه زما کامیاب شو که ناکامه شو او هغه ستا دی باندې د ناکامۍ پړه به پچای دا په چا باندې دا د شریک ونډې ده چې هغه د هندو دکان ده چې کومه ښځه تلې وه که هندو نه باتلم هغه ماشوم یې ډبولو که د دې ښځې نه باتلو هغه ماشوم یې ډبولو ګناهګار ځکه هغه ژبه نه وه که نه نو د ملي حکومت به هر څوک چې جرم کوي په بل به ورپورته پي چې دا د غلطي تله راغلی صحیح مننم جوادی صاحب رئیس جمهور ملزم است که قانون اساسی را تطبیق کنه و تابع قانون اساسی باشه و وقتی ما میگیم که این توافق مطابقت نداره با قانون اساسی رئیس جمهور در یک دو حالت از یک جانب مکلف است که توافق چون وعده کردم تعهدش است و از جانب دیگه قانون اساسی بر رئیس جمهور بسیار مشکل نخواهد بود که توافق تطبیق کنه. منظور شما رئیس جمهوری آینده بله موجودن. خدمت شما عرض شود که من فکر میکنم که وقتی ما یک مجموعه را میاریم وارد حکومت میکنیم که اونا نه انتخابات قبول داره نه قانون اساسی را در ابتدا میگفتن که ما حتی برای یک رأی ملت افغانستان حاضریم قطعه شیم امروز محکم استاد شدن که نه کمیسیون و نباید نتایجی را که بر اساس از این تفتیش بی‌نظیر به دست آمده اعلام بکنه بلکه او رقم که ما شنیدیم از بیرون اونا میگن که 51-49 باید اعلام شود یعنی ما یک تقلب باطل شدن 1 میلیون رای
تقلب تحمیلی باطل شدن 1 میلیون رای به گفته شما، یک تقلب تحمیلی جلوی روی تمام مردم دنیا، جلوی تمام نهادهای بین یک المللی. تقلب تحمیلی به دست یوناما و ناظرین بین المللی و کمیسیون، وگرنه در غیر او صورت ما افغانستان رو به بحران میکشانیم. طبیعی است که ورود یک همچین عناصری در داخل حکومت بعدی حکومت به بحران میکشانه. قانون اساسی که هیچ، من فکر میکنم که قوانین بسیار جزئی دیگر هم تطبیق نمیشه. فساد اداری به اوج خود میرسه. چرا؟ چون در این حکومت دیگه فصل الخطاب وجود نداره. در حکومت 13 ساله رئیس جمهور کرزی با تمام گرفتاری ها و مشکلاتش به هر حال 1 نفر فصل الخطاب بود، گپ آخر میزد. اما در این حکومت تعدد مراکز تصمیم گیری وجود داره. وقتی که تعدد مراکز تصمیم گیری باشه، در واقع به گفته سعدی علیه الرحمه 2 پادشاه در یک مملکت نگنجد. یک چیز طبیعی است. اما رقم که من قبلا گفتم، معین به 1 نفر پاسخگوست، وزیر به 1 پاسخگوست، رئیس به 1 پاسخگوست. هر کدام از اون جایی که بیاین برای مردم کار بکنن به دوسیه سازی علیه هم دیگر مشغول میشن. بحران از ترس یک بحران به بحران کلانتر، بزرگتر و عمیق‌تر میریم. راه حل چیست؟ چی باید صورت بگیره؟ این فعلا به نظر من کار از کار گذشته. ما باید اول نهادهای ملی، نهادهایی که وظیفهش صیانت از قانون است، نهادهایی که وظیفهش اجرای قانون است، اینا باید محکم استاد میشدن. فرصت نمیدادن به زیاده‌خواهی‌ها. وقتی که امروز زیاده‌خواهی‌ها تا این حد ادامه پیدا کرده که تیمی که بازنده است میگه حکومت باید 50-50 تقسیم شود. شما در کجای دنیایی مسئله رو دیدین؟ در هر جای جهان معیار انتخابات 50/1 است و هر تیمی که و هر فردی که هر گروه سیاسی که تانست 50/1 پوره بکنه، او حکومت تشکیل میده. اسکاتلند آزادی خود از دست داد. اسکاتلند به گفته شما آزادی خود از دست داد بر اساس انتخابات. یعنی و قبول کردن. مبارزه خود ادامه میدن، لیکن تحت قانون و تحت شرایط قانونی. اما وقتی که در اینجا هیچ چیزی بهش ارزش گذاشته نمیشه، به نهادهای قانونی ارزش گذاشته نمیشه، حکومت که باید از قانون اساسی و قوانینی که تابع قانون اساسی است باید صیانت بکنه، وظیفه خود انجام نمیده، میرسیم به این بحرانی که یعنی من نظر من است که مردم افغانستان شایسته از این بحران نبودن. مردم افغانستان واقعا جانانه شرکت کردن، وظیفه خود انجام دادن. من معتقد هستم که مردم افغانستان از اهل سیاست ما هم در فهم شعور سیاسی و هم در عمل دموکراتیک و هم به تعهد به وطن و ملت گام ها پیشتر هستند. متاسفانه سیاستمداران ما هستند که ارزش از این ملت قدرش ندانستند و امروز متاسفانه ما در یک همچین وضعیتی گرفتار هستیم. سیاستمدارای ساخته شده بازی‌های استخباراتی از این بیشتر نمی باشند. متاسفانه ما افغانستان مرکز بازی‌های استخباراتی است. متاسفانه. خب جای بحث دیگه خلاص شد. شما گفتین که حال دیگه وقت از دست رفته. زمانی که جلوش گرفته میشد او فرصت ما از دست دادیم و بعد از دیگه فقط باید مقابله کنیم و هر بحرانی که باید با جان دل بپذیریم و خود آماده بسازیم. به جنگ طویل به نظر من 5 سال دیگه دولت بعدی دولت خدمتگزار نخواهد بود. دولتی هست که یکی یخن یک دیگر میگیره، ای به او برای از او دوسیه میسازه، او برای از دوسیه میسازه، این میگه نفر مباید در فلان جای تقرر پیدا بکنه، او میگه نفر مباید باشه. دیگه این حکومت واقعا حکومت نیست که آرزوی مردم افغانستان رو بتونه برآورده بکنه. البته من فقط به یک چیز، یک مقداری تا هنوز هم در ته دل خود امیدوار هستم و او است که دکتر اشرف غنی یک آدم بسیار دارای کاریزما است و خاطع است و اگر خاطعیت ایشان بتونه یک کاری را از پیش ببره دیگه من اگه دست پای دکتر صاحب با توافقات بسته شود چی امیدی دارین؟ دیگه چندان امیدی نخواهد. تشکر. انجینر صاحب دغه انتخاباتو ډیر ضرورونه مونږ ته ورسول، رسوایی کړلو، شرم
دغه چې کاندیدان ځي سفارت ته احساس د شرم کوي، دغه چې جان کیری راځي دواړه په خوا کې سړی ودرېږي دا احساس د شرم کوي سړی. د دې ټولو په خوا کې یو ښه کار یې موږ موږ ته هغه دا چې څه کثافت، څه مشکلات، څه ستونزې چې د ټولنې دننه موجودې وي، د ملت دننه موجودې وي، په افغانستان کې موجودې وي او یو سرپوښ پېښې شولی و، هغه هم را برسېره شم. یو د انتخاباتو بحث دی او یو د افغانستان د راتلونکي بحث دی. په کار نه ده چې دغه انتخاباتو ته په کتو سره افغانان، سیاسي ګوندونه، شخصیتونه یو بل جدي فکر وکړي چې زمونږ دغه انتخابات ولې داسې بحران ته لاړل. دا یوازې د یو کاندید په نه منم کې نه خلاصه کېږي، یوازې د قدرت غوښتنې دغه کې نه خلاصه کېږي. څه فکر کوئ؟ والله حقیقت خو همدا دی چې د تیر 14 کاله چې موږ د یوه داسې حکومت ادعا کوو چې حد اقل په دې کې قوانین شته، په دې کې نظام شته، منتخب رئیس جمهور لري، دې کې ټولنیز نهادونه هم څه وده یې کړې ده، یوه ځای ته رسېدلي دي. خو هغه د محک او ټیسټ هغه مرحله چې په دې کې د خبیث و طیب سره جدا شي، ښه او بد سره جدا شي، دغسې یوه مرحله تر اوسه نه وه راغلې. په دغه مرحله کې متاسفانه موږ ډېر هغه څه چې ادعا یې کول هغه هم د لاسه ورکړل. وطن هم د تباهۍ سره مخ کړ، اقتصاد هم تباه کړو. په راتلونکو 10 کالو کې دغه اوسنۍ خساره چې افغانستان ته د سرمایه فرار په نتیجه کې رسېدلې ده نشو جبرانولی. همدغسې زموږ هویت د دوهم درجې انسانانو په حیث باندې دومره ته سوال لاندې راغی چې موږ خپله د دې توان نه لرو، د دې ظرفیت نه لرو، د دې بینش نه لرو، خپله د خپل ځان لپاره فکر وکړی شو، وطن ته د نجات برنامه ولرو. همیش به موږ پردي خلک سره نه، یو خو د پردۍ مداخلې خبره ده. پردۍ مداخله موږ ځکه کولی شو چې موږ تقسیمي، پردي مداخله ځکه کولی شو چې موږ خپله دننه ستونزې لرو. پردي د امریکا د مداخله وکړي په هند کې دغسې کنه، امریکا د مداخله وکړي په یو بل قوي هیواد کې چې سره هم ځواب سره مخ کېږي. په اوکراین کې ولې جګړه شروع شوله؟ مداخله وکړله، امریکا مداخله وکړله او د هغه نه قوي عمل روسیه وښودو. خو موږ خو په خپل دننه مشکلات لرو. د دغه دننه مشکلاتو د یو افغان په توګه، د یو ملت په توګه، هغه مشکلات چې دي په کار نه ده چې دغه بحث چې انتخاباتو په نتیجه کې رامنځته شوی دی دا یوازې انتخاباتي لانجو پورې محدود نه کړو. ملت جوړونه کې چې موږ کوم مشکلات لرو په هغه جدي بحث وشي. که موږ یو ملت شو بیا دا ستونزې اسانه دي چې حل شي. او د هغه وخت کېدای شي چې موږ اول د خودکش بیگانه پرور له روحیې نه ووځو، خپل ځان افغان وګڼو، د افغانستان زموږ ګډ کور وي، او دا په هغه وخت کې کېدای شي چې موږ نور پس له دې نه هغه خلک چې په ټول د ډیرو کالو کې امتحان شوي دي او په نهایت امر کې هغه خپل هویت ښه راڅرګند کا، په دې باندې سرمایه ګذاري ونه شي. ملت، خلک، ټولنیز حرکات په داسې حد کې باید په مخ باندې ولاړ شي، د وطن ته مثبت هویت ورکا، دلته واقعا دیموکراسي په حقیقي شکل تمثیل شي، او هغه څه چې موږ ته تر اوسه پورې د کاذب و شعارو په نتیجه کې متوجه شوي دي دونه نجات پیدا کړو. تر اوسه پورې زموږ په ملک کې د زورګویۍ او روحیه شته ده. هغه څوک چې زور او قوت لري هغه مافیا دي، هغه څوک چې زور او قوت لري نظام د بیل پلاس کوي. په ټول قوت سره زورګویي شته د انتخابات درته وشو او دغه کوم انتخابات چې وشول ګوره په ډیر همت سره لکه دوستانو چې ورته اشاره وکړه 8 میلیونه انسانانو برخه واخیسته. نن یو تعداد خلک په خپل تبه باندې څنګه زړوي یو تعداد رای چې حقیقي رای وي باطلوي، باطل حقیقي کوي او د خلکو په هویت او سرنوشت باندې بازی کوي. دغه ډرامه، دغه حالت باید نور په افغانستان کې دوام ونه کړي. حد اقل لکه څنګه چې دوستانو اشاره وکړه موږ یو ډیر ښه وخت له لاسه ورکړی دی چې په خلکو سرمایه ګذاري کړې وای، حقیقي کارونه شوي وای او د ملت واقعي مصیبتو ته ځواب ویل شوی وای. هغه چانس موږ د لاسه ورکړی. موږ په خارجي مستوا باندې هم اوس داسې یو څوک وپېژندل شو چې هر وخت څوک وغواړي موږ ارادې ته تغییر ورکولی شي، هر څه چې راوغواړي موږ قوانینو ته تغییر ورکولی شي، هر څه چې وغواړي زموږ د ملي تشکلات سره تسوال لاندې راوستی شي. هغه څه چې موږ نه غوښتل هغه راباندې وشول. هغه څه چې د وطن خلکو نفرت ورنه درلود همغه راباندې تحمیل شول. تاسې باور وکړئ راتلونکی په یوه حکومت کې دوه موازی ارادې و حکومتونه په سیاسي جوړښت کې موږ د دې تحمل نه لرو چې په واقعي توګه خلکو ته نجات فیصلې وکړو. دا به په دوه مرحلو کې تر ډېر سخت او خطرناک حالت لاندې راځي. هغه مستقل ادارې او وزارتونه
اول چې په ویش کې به دوی پیرا جوړ نشي، بل به د افرادو په انتخاب کې پی جوړ نشي. بیا چې افراد هغه لپاره وټاکل چې هغه خپل ګروپ راولي، خپل ګروپ کې به اصل د شایسته سالاري نه وي، په هغه کې به کفایت کار نه وي، فساد به تر پخوانه ډیر زیاتېږي او د وطن باندې نور بحرانو سره مخ کیږي. نو د دې ټولو مصیبتونو د اخلاصون لاره یوازینۍ لاره ده د ملت نور په ځان کې د بیدارۍ احساس پیدا کا او په دې باندې فکر وکړه ملت چې نور احساس پیدا کړو او د انتخاباتو ته د ملت کاروم دغه چې رائے ورکړل نور د چا اسیر پاتې نشي. اوس خو د خلک اخستل شوی دي، اسیر دي، لاسونه ور باندې تړلي دي. دغه زولانه باید نور ماته کا، خپل ځان د مستقل انسانانو په حیث باندې جامعه ته وړاندې کا، تبارز وکا او دغه خوځښتونه باید حتما شروع شي ترڅو چې په دې کې د وطن د ساتنې د ملي زعامت روحیه پیدا شي، خصوصا په ځوانانو باندې د کار باید وشي. اوس خو موږ دغه سیو لکه چا اخستی وو، کلم د ترازو په یو خوا کې اچوي، کلم په بل خوا کې اچوي او د ملت له خانه هم در جدي عکس العمل او شي نشته دي چې حد اقل د خپل تقدیر په رابطه باندې یو ښه فیصله وکړي. ډېر زیاته مننه. کور مودان سلامت سي چې سلامت بس کوم برخه وختنه ګران لیدونکو، تاسو نه هم ډېر زیاته مننه چې تر اوسه پورې موږ سره وای. راتلونکي بس پورې په خدای سپارو. الله مو